نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. د اهل سنت والجماعت د موقف دی چې درې ځناور داسې دي: غوا، میخه، اوښ. که چیرته یو کس د خپل ځان د طرفه د دې ټول ځناور قرباني کول غواړي نو دا هم صحیح ده، او که چیرته اوه کسان په مشترکه د دې ځناور قرباني کول غواړي نو دا هم صحیح ده. البته اوه کسانو نه زیات کسان په دې کې شرکت دا ممنوع دی. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی: نحرنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ البدنة عن 7 والبقر عن 7. وای موږ د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د حدیبیه په کال باندې قرباني وکړه، نو موږ اوخ هم د اوه کسانو د طرفونو قرباني کو او غوا هم د اوه کسانو د طرفونو قرباني کړه. دین علاوه چې کوم واړه ځناور دي ګډان شول او دغه سي بيزا، په دې کې صرف د یو کس شرکت جایز دی، یعنی یو کس د دې قرباني کولای شي، د دې زیات کسان د یو ځناور قرباني نشي کولای. حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ دا فرمایي: و نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی او ورته فرمایل: ان علی بدنه وانا موسر بها، چې ما باندې یو غړ ځناور قرباني واجب شوی ده او زمالدار هم ما، ولا اجدها فاشتريها، او ما ته هغه ځناور نه ملاويږي چې هغه زه واخلم. فامر النبي صلی الله علیه وسلم، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته حکم وکړ، ورته فرمایي ان یبتاع 7 اشیاء فیذبحهن، چې ته د دې په بدله کې و واړه ځناور واخله او د هغه قرباني وکړه. په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او واړه ځناور د یو غړ ځناور برابر شمار کړی دي، او یو غړ ځناور چې کوم دی په دې کې صرف اوه حصے دي، د نجات حصے نشي جوړېدلی. د دې دا معلومه شو چې کوم ور ځناور دی دا هم صرف د یو کس د طرفه نه قرباني کولای شي، د نجاتو کسانو د طرفه قرباني نشي کولای. حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي: وای الشاة عن واحد، دا کوم ور ځناور چې دی بيزا دا صرف د یو کس د طرفه نه د قرباني کولای شي. دې سره د دې خبرې زده کول هم ضروري دي چې دا قرباني په څو ورځو کې کیږي او د قرباني کومې ورځې دي. الله جل جلاله سورۃ الحج کې فرمایي: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات. د ایام معلومات نه څه مراد دي؟ تفسیر ابن ابي حاتم الرازي کې حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي: فالمعلومات يوم النحر ويومان بعده، یو لسم ذی الحجه چې هغه ته یوم النحر ویل کیږي، او یو لسم ذی الحجه او بلا دولسم ذی الحجه. حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي: وای النحر یومان بعد یوم النحر وافضلها یوم النحر. د قربانی درې ورځې دي، اول ورځ لسم ذی الحجه چې هغه ته یوم النحر ویل کیږي، او هغه نه بعد دوه ورځې دي، یو لسم ذی الحجه او دولسم ذی الحجه. لیکن قربانی کول او لسم ذی الحجه کې دا ډیر زیات بهتر دي. او د قربانی وخت کوم دی او د دې پیژندګلي هم ضروری ده. مونږ علاقې کې اکثر دوه قسم خلک دا پاتې کیږي. بعضی خلک هغه دي چې کوم خارو کې پاتې کیږي او غټو دیهاتو کې دي چې هغه باندې د جمعې منفرض دي، او بعضی خلک هغه دي چې هغه باندې د جمعې منفرض نه دی، وړو دیهاتو کې دي، داسې دیهاتو کې دي چې هغه کې د جمعې شرایط نشته. نو کوم کسانو باندې چې د جمعې منفرض دی نو هغه باندې لازمه او ضروری ده چې هغه د اختر مازنه پس قرباني وکړي. که چیرته د اختر مازنه مخته قرباني وکړي نو د دې د قرباني د بالکل ضایع شوله. حضرت براء ابن عازب رضی الله تعالی عنہ فرمایي: وای ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه په یو خطبه کې دا اوریدلې دي، هغه ویل: وای مونږ باندې لازمه او ضروری ده د اختر په ورځ چې مونږ اول د اختر مونږ کو، هغه نه بعد کور ته لاړ شو او قرباني وکړو. نو که کوم کس په دې طریقه باندې عمل وکړي چې اختر مازنه پس قرباني وکړي نو دې زمونږ په طریقه باندې صحیح عمل کړی دی، او که کوم کس د اختر نه مخته قرباني وکړي نو دا صرف د کور والو لپاره غوښه تیار کړی ده، د قرباني سره هیڅ تعلق نشته. البته هغه کسان چې کوم په واړو دیهاتو کې پاتې کیږي هغه که د اختر نه مخته قرباني وکړي دا هم گنجائش لري. او د قرباني نصاب څه دی چې کوم نارینه او زنانه د دې په ملکیت کې 52 تولې
2.5 تولې سپین زر او 7.5 تولې ونیم تولې سره زر وي او یا د دې برابر هغه سره پیسې وي یا د دې برابر هغه سره مالی تجارت وي او دا د ضرورت اصلي نه زائد وي نو هغه باندې قرباني کول واجب دي په زکات کې چې کوم دی حولان حول د کال تیرول دا ضروری دي لیکن قرباني کې د حولان حول د کال تیرول ضروری نه دي او دا قرباني چې کومه ده دا به څوک کوي اهل سنت والجماعت چې کوم موقف ته هغه ده چې مسلمان یا صحیح اهل کتاب دا دوه کسان قرباني کولای شي د مسلمان په قرباني کې خو هیڅ شک نشته او د اهل کتاب چې قرباني ده د دې باره کې الله جل جلاله فرمایي وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم نو د اهل کتاب چې کوم قرباني ده دا صحیح ده نو عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنه د دې طعام تفسیر کوي طعامهم ای ذبائحهم د دې ذبیحه مراده د دې ټول بیان خلاصه ده چې بعض خلک هغه دي وای چې په اوخ کې د لسو کسانو پورې خلک شریکېدل شي او دا کومه بيزه ده په دې کې یو کس د پوره خاندان لپاره هغه قرباني کولای شي نو دا خبره بالکل بے بنیاد ده الله جل جلاله دې مونږ تاسو ته د دین سمجھ را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین